بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ جوړ به وئ. تېره ورځ موږ په وورډ پروګرام کې په هیډر او فوټر باندې څه کار کړی و. نو نن راځو د هیډر او فوټر چې کومه جدا ټیب اوپن کیږي هغه ورسره وایو چې د هغه دنده څه شی ده. نو تاسو چې کله په هیډر باندې کلیک وکئ تاسو ته یو جدا ټیب راځي د ډیزاین هیډر او فوټر. د مخکې ورچنو کې به دلته خالي ډیزاین نه راته، دلته به راتله هیډر اند فوټر ټولز. نو اوس په دغه ورچنو کې دغه نوي ورچنو کې چې راځي ډیزاین هم ورسره راځي. نو دلته په لومړي سر کې تاسو ته څه وایي، دلته مختلفه کمانډونه دي. لومړي سر کې موږ ته دا وایي هیډر په نامه. که چېرته ته غواړې دلته یو دا هیډر خو ته اډ کړی، ته غواړې داسې هیډر اډ کړې، نو ډایرکټ کلیک وکړه، په دې هیډر به څه سي، تبدیل به سي. زه کنټرول زد کوم، یا هم داسې نور د مختلفه هیډرې دي ډیزاینونه، هر یو چې تاسو غواړئ تاسو یې انتخابولی شئ. بل چې دا فوټر ده، که چېرته ته غواړې په فوټر کې دې اوس خو دې داسې فوټر جوړ کړی، که چېرته ته غواړې په بل ډول ډیزاین داسې ډیزاین کې هغه کې اډ کړې او دلته بیا راسه دا کلیک وکړه او بیا لیکل دې کې سټارټ کړه، دلته لیکل وکړه، دلته لیکل وکړه، درې بخشو کې څه کېږي، لیکل کېږي. نو تاسو کولی شئ چې د په واسطه څه وکئ، هغه کوم هیډر چې مخکې و هغه تبدیل کئ. بل هغه دلته موږ سره ده پیج نمبر باندې په ډیټیل سره په یو بله ویډیو کې بحث کړی. که چېرته تاسو نه یې لیدلي نو هغه تاسو د لاندې ویډیو په ډسکرپشن کې لیدلی شئ. نو د پیج نمبر باندې چې کله کلیک وکړئ ټاپ پیج نمبر، او په دا کولی شئ تاسو پیج نمبر راولئ، په ده ډیټیل سره بحث کړی ده. بل چې دا ډیټ ان ټایم ده، که چېرته غواړئ په فوټر کې یا هم په هیډر کې ډیټ ان ټایم راوړئ، تاریخ یا ساعت راولئ، په ده کلیک وکړه، تاسو دلته مختلف هغه درکوي، مطلب تاریخونه درکوي، کوم تاریخ راوړي، یو لانګ ډیټ ده، بل شارټ ډیټ ده، چې ته کوم یو غواړې. نو زه ورته وایم چې زه غواړمه دا لانګ ډیټ، دا انتخابومه چې بجې هر څه ورسره راسي. یا لانګ ډیټ هغه ډیټ ته ویل کېږي چې دغه ورځ هم ورسره ذکر سي، لکه چهارشنبه، میاشت او هم کال و دغه چې څه ورسره ذکر شي. او شارټ ډیټ لکه د دغه کال دومره میاشت، د مارچ دومره، دا یعنې شارټ وي. نو تاسو دا خالي څه کوئ، انتخاب یې کوئ او اوکې کوئ. ډایرکټ ګورئ تاسو دلته وګورئ ډیټ څه سو تاسو سره اډ سه. خو یو کس وایي زه هغه تاریخ نه راولم، مطلب زه غواړم هجري قمري راولم یا هجري شمسي راولم یا هم عیسوي راولم، کوم تاریخ چې د پکار وي هغه دلته شته. دلته به تاسو ته راسئ کلنډر ټایپ ده، او دلته به هجري ورته انتخابوئ، قمري ورته انتخابوئ، زه ورته قمري انتخابوئ. نو دلته انتخاب کړئ، ورته چهارشنبه ده نن او د دغه تاریخ ده او دغه د ذوالقعدې د شپږویشتمه او دا اوکې که ډایرکټ دلته تاریخ در سره اډ سو. بل کمانډ دلته دا ده، که چېرته ته تاریخ اډ کول غواړې او مطلب دغه تاریخ چې په وخت سره د خپله څه کېږي اپډیټ کېږي، لکه دلته اوس څو ده، د ذوالقعدې شپږویشتم ده، نو سبا ته دې دا خپله ډایرکټ څه سي، اوویشتم سي، همداسې ډایرکټ اتهویشتم سي چې یوه ورځ تېرېږي، نو بیا به اپډیټ اتوماتیکلی ورته انتخاب کې اوکې به کې. نو دلته خو دا مخکینی مې اډ کړی و، اوس دا خو دا به څه کې پاک کې، دغه به ته څه کې پاک پاتې کې. خو زه راځم دا کنټرول زیډ کوم، که ته غواړې چې دا هم رانسي راسه دلته هر یو تاریخ چې انتخابوي تاریخ انتخاب که او ورته اپډیټ هم کلیک که دا اوکې که. دا چې اوکې دې که نو ورڅه دغه تاریخ اوس که 23 دقیقې دي، دا به یوه دقیقه بعد څه کېږي، اوس 22 دي، 23 پکې یعنې 40 او ورڅه کېږي، یعنې اپډیټ کېږي به په خپله باندې. نو زه کنټرول زیډ کوم، دلته راځم بل لانګویج کومه زه به ورته انتخابوم انګلیش ته. که انګلیش ته انتخاب کړه ډایرکټ کلنډر ټایپ هم بدلېږي چې مارچ، اپریل، دغه میاشتې عیسوي میاشتې دي، نو دا کې څه کېږي راځي. او که چېرته نه داسې غلطۍ سوي سیټ از ډیفالټ بېرته هغه عادي حالت ته راولي، سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کړه. نو دا موږ سره ډیټ ان ټایم. بل چې ډاکومنټري انفو د ده څخه هدف دا ده، که چېرته ته غواړې په هیډر او فوټر کې دې د اتر لیکوال نوم اډ کول غواړې، کلیک کړه ډایرکټ محمدي، دا زما یوزر ده چې که دا یې راته اډ کړه. دا له کوم ځای اډ کوي، زه کنټرول زیډ کوم، تاسو راسئ فایل ته. فایل کې دلته موږ یو آپشن لرو د انفو په نامه، دلته موږ سره یو آپشن ده د فایل انفو په نامه، په هغه باندې په ډیټیل سره خبرې کړي، مطلب هلته چې موږ کوم هغه معلومات اډ کړه هغه تاسو ته څه کوي دلته راوړي.
نو د سر کې تاسو وګورئ امپو کې به دلته ټول هغه کوم کمنټ دې ورکړی دلته که کوم کمنټ ورکړي هلته درته راولي عطر دا وینې عطر محمدي په نامه دلته چې تا کوم معلومات اډ کړي هلته تا ته چې اتومات ډول راولي له ده ځای نه د ده په واسطه عطر فول نیم یا همداسې ډاکومنټي ټایپ هغه کوي او دلته موږ سره دا اپشنونه هم شته فیلډ خو دا اصلا موږ اپشنونه په انزرټ کې دلته بیا جدا په ډیټیل سره څه کوو پرې بحث کوو خو اوس هلته نه غواړو چې ویډیو لویه شي نو دا بیا په جدا ویډیو کې ریکارډوو ځکه جدا موضوع ده بل چې دا موږ سره کویک پارټ ده کویک پارټ هم هماغه خبرې دي چې وم ویلي چې دا به په راتلونکي ویډیو کې پرې بحث وکړو خو هغه جدا په انزر ټیپ کې موضوع ده بل که چېرته غواړئ په هیډر او فوټر کې پکچر راولئ نو تاسو سیم راسئ په پکچر کلیک وکئ او دلته راسئ یو پکچر ورته انتخاب کئ پکچر به هم داسې انتخاب کئ له یو ځای نه زه به دلته راسم یو پکچر به انتخاب کړم فرض کړه دا پکچر دی دا پکچر دی انتخاب یې کړه دلته به ډایرکټ راسي دا به دې کوم ځای ته راسي فوټر ته به یې داسې جوړ کړي او دلته به کلیک کړي دا به اوس تاسو وګورئ په هر هغه کې به دې پکچر راغلی وي یعنې مطلب تاسو کولی شئ په هیډر او فوټر کې پکچر اډ کړئ بل انلاین پکچر ده که چېرته انلاین پکچر غواړئ اډ کول نو تاسو د ده په واسطه انلاین پکچر اډ کولی شئ انتخاب یې کوئ او سرچ ورکړئ چې هر څه پکچر مو پکار وي هغه درته راولي بل چې ده go to header او زه فوټر کې وړاندې دلته ګوره زه فوټر کې د هغه به بلینک درته دا کرسر پړقېږي دلته زه فوټر کې وړاندم که غواړم هیډر ته ډایرکټ لاړ شم go to header کلیک کړه هیډر ته راغلم که ورته وایم چې نه بیرته فوټر ته راشه فوټر ته ځي بل دلته پریویس او نیکسټ د څه هدف دا ده که چېرته ته یو خپل دغه کوم ډاکومنټ چې تاسو لیکلی ده که دا دې په څو سیکشنو ویسلی تا ته وایي چې په کوم سیکشن ته لاړ شه لومړي سیکشن ته لاړ شه یا دویم سیکشن ته لاړ شه یا مخکیني سیکشن ته لاړ شه یا وروستني سیکشن ته لاړ شه اوس ولې نه ځي ځکه موږ سیکشن نه ده اډ کړی نو داسې به راسئ په یو هغه کې به ودرېږئ زه راځم دلته او بیا لیاوټ ته راځم لیاوټ کې دا بریک ولې کار نه کوي ځکه اوس موږ په چی کې وړالی هیډر او فوټر کې وړالی نو تاسو به دلته سیم له هیډر او فوټر څخه وځئ بیا به لیاوټ ته ډایرکټ به بریک کار شروع کړي دلته به راسئ کنټینیو به کلیک کوئ اوس تاسو وګورئ دا لومړی سیکشن ده او دلته څه شو دلته دوهم سیکشن شروع شه اوس به تاسو ورته وایئ چې ما چېرته بوځه دلته زه وړالم زه ورته وایم چې ما بوځه پریویس ته پریویس کې خپله وړالم نیکسټ ته مې بوځه ډایرکټ نیکسټ سیکشن ته یې بوتلم او که ورته وایم چې نه هغه ته پریویس مخکیني ته مې بوځه مخکیني ته مې راولي او دا اپشن ولې کار نه کوي ځکه دا چې ورته لینک د لومړي لینک له دوهم سره نه وي د دوهم لینک له لومړي سره وي یعنې د دوهم سیکشن لینک د لومړي سره وي نو په دغه خاطر کار نه کوي نیکسټ کلیک کړه ډایرکټ به دا اپشن فعاله سي نو دا دې معنی ورکوي که چېرته ته نمبر ورکوې له اوله تر اخره نو په لومړي سیکشن کې چې ورکوې تر اخر سیکشنه به سیم هغه نمبر اخلي له یو نه تر هر څو دې ورکوه خو که چېرته لینک دې قطع کړې اول سیکشن ځان ته نمبر اخلي دوهم سیکشن ځان ته نمبر اخلي اول سیکشن ته الفبا ورکوې دوهم سیکشن ته 1 2 3 ورکوې دا ستا خپل چوایس ده نو دا و چې د لینک پریویس آپشن کار بل چې ده موږ سره دلته بل یو آپشن ده هغه ډیفرنٹ فرست پیج دغه هدف دا ده زه راځم کنټرول ان کوم کنټرول ان او زه غواړم دلته یوه لیکنه وکړم RAND زه غواړم یو لیکنه وکړم خو دا لیکنه باید لږ زیاته وي زه به دا لیکنه وکړم انټر دا لیکنه مې دومره وکړه او غواړم په دا فوټر کې څه وکړم ورته یو څه اډ کړم راځم سر ته او دلته ورته لیکم یو لیکنه مسخط کوم چې زه به دا سایز یې لږ ورته غټ کړم او د لیکنه به بولډ کړم ورته او زه به ورته ولیکم چې محمدي اکاډمي ښه دا مې اډ کړه ستاسو د هغه د مثال په خاطر باندې اوس تاسو وګورئ دا په ټولو صفحو کې راغلی که نه دلته اوس چې وایي په ده باندې هیډر فوټر باندې کلیک وکړئ که ډیفرنٹ فرست پیج دې ورته کلیک کړه نو تاسو سره به څه وي په لومړۍ صفحه کې به نه در سره راځي نورو باقي ټولو صفحو کې به تاسو سره څه راځي محمدي اکاډمي راځي خو که چېرته وایي چې نه خالي د لومړۍ صفحه کې راسي نور باقي د یوه صفحه کې نه راځي بیا نو داسې وکړئ دا انتخاب کوئ دا کنټرول A کوئ او بیا کنټرول X کوئ او بیا راسئ دلته چې کوئ کنټرول V کوئ تاسو اوس وګورئ په باقي نورو هغې کې به نه راځي مطلب د نورو صفحو کې به نه راځي خالي په څه کومه صفحه کې راځي په لومړۍ صفحه کې به در سره راځي نو دا و د سیکشن کا دنده مطلب د
چې مطلب په لومړي هغه کې صفحه کې ته هیډر او فوټر ورکړې نور کې ورنه کې. بل دوهم دا ډیفرنٹ اورډر ان ون پیج، دا چې کلیک کې د دې دنده دا ده چې په تاقو صفحو کې څه هیډر ورکوي په جفتو کې نه ورکوي، یا په جفتو کې ورکوي په تاقو کې نه ورکوي. لکه دا اوس لومړی صفحه تاق ده، لومړی کې ورکړې، دوهم کې نشته ځکه جفت ده، په دریم کې ورکړې تاق ده، همداسې په څلورم کې نه ده ورکړې جفت ده. نو که چېرته غواړې چې ته جفت نه تاق کې ورکړي، یعنی مطلب په تاقو کې دې نه راځي په جفتو کې دې راسي، بیا دا ټول چې که انتخاب که کنټرول ایکس که کنټرول ایکس دې کړه دلته راسه په دې جفتو کې ودرېږه، د هرې صفحه کې جفتو کې ودرېږه، کنټرول وي که تاسې یو کړئ دغه کلیک که. اوس تاسې وګورئ په لومړۍ صفحه کې به چې وي تاسو سره نه وي ځکه تاقه ده، او په دوهمه صفحه کې به څه وي در سره چې جفت ده هغه کې به دا در سره راغلی. نو د دنده دا ده. او بل دا ډاکومنټ شو ډاکومنټ ټکس، دا ډاکومنټ ټکس دې شو کې که شو نه کې در سره د دې اپشن دا دنده ده. بل څه ده دلته موږ سره په دا اپشن نه دی د پوزیشن. د پوزیشن هدف دا ده که چېرته غواړې د هیډر فرام ټاپ د له ټاپ نه د هیډر څه سي در سره راغټ سي، تاسو کولی شئ دا هیډر د جینه هم غټ کړئ، د جینه هم غټ کوچنی کړئ، خو اصلا هغه لاره د قانوني دا ده او ټول نورمال یا سټنډرډ سایز 0.5 ده. نو تاسو کولی شئ 0.5 هر څه انتخاب کړئ، غټوی او کوچنی کولی شئ. همداسې فوټر ته راسه، فوټر ته چې کله راسې فوټر کې هم دا فوټر تا ته وایي چې دا غټ که او کوچنی که، کولی شئ هم کوچنی کې هم یې څه کې غټې کې. نو تاسو وګورئ فوټر هم څه کې غټېږي او کوچنی کېږي، تاسو کولی شئ چې هم فوټر غټ کړئ هم کوچنی کړئ. نو همداسې انزرټ الاینمنټ، د انزرټ الاینمنټ هدف دا ده که چېرته ته دلته راسې او ټیب استعمالوې، یو ټیب چې استعمالوې څومره 10 ډاټه وي، که ته دلته راسې ورته ووایې چې ماته لیکله له چپ نه وکړه، او بل چې دا چې زه ټیب استعمال کړم ماته یې دومره ډاټې راوله اوکې که. اوس تاسو وګورئ زه خالي یو ټیب وهم دومره ډاټې راځي، مطلب دی هغه څو هغه نه څه زیات راځي، له 10 ډاټو نه زیات صحه څه کوي در سره نیسي. نو دا د باندې مخکې کافي بحث کړی و. نو هغه څه ده چې له لیکل له چپ نه وکړي ښه نه وکړي، او دا مخکې مارجن یې د کوم ځای انډنټ ورکړي یا مارجن ورکړي، نو دا انشاءالله په ده به مخکې بحث کړی، انشاءالله تاسو به پرې پوهېږئ. بل چې ده آخر کې کلوز هیډر ان فوټر، د په واسطه موږ هیډر څنګه کلوز کولی سو، خو د ده څخه اسان لاره بله دا چې تاسو دلته هیډر نه هغه راایسته کړئ، دلته په دې ډاکومنټ باندې ډبل کلیک وکړئ، د باندې چې ډبل کلیک وکړئ څه به سي دا تاسو سره به هغه لري چې هم سکیپ بټن کلیک کړئ ډایرکټ به له هیډر او فوټر څخه به تاسو ووځئ. نو دا موږ سره د هیډر په انزرټ منو کې هیډر او فوټر موضوع وه چې دا یې دوهمه برخه وه. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره د نوټیفیکیشن هغه کومه آله چې ده دا در سره آن کړئ، تر څو زموږ هغه ویډیوګانې چې تر موږ اپلوډو تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. نو نور مو په لوی الله تعالی سپارم، ښه وخت ښې چارې.